والسلام د اختر د مونځ دپاره را روان دی په لاره باندې عیدګاه ته را روان دي صحابه کرام دغه شان ټول هغه تشریف فرماني د اختر د مونځ په انتظار کې ناست دي په لاره کې یو یتیم ماشوم دی هغه ډېر پریشان دی جوړونکي دی سترګو کې هغه اوښکې تاویږي را تاویږي نور ماشومان هم په لاره باندې هغه لوټې دي دغه یتیم ماشوم زړې کپړې اچولې دي پیدا یا شته یا نشته دي سرتور سره هغه ولاړ دي ډېر پریشانۍ کې دي پیغمبر علیه السلام ته تپوس کي ای ماشومه ته ولې دومره پریشان یې هغه ورته د ډېر افسوس د خفګان نه غږ نه کي بیا ورته اخر وجه خو څه ده ما ته ته وجه بیان کا هغه ماشوم ورته وایي ای امام الانبیا زما مور او پلار هغه نشته دي زه د هغې نه یتیم پاتې شوی دا څومره زما ملګري دي دي ښایسته کپړې اچولې دي دي هغه خوشحالي مناوئ نن که زما مور او پلار موجود وي نن به دا خوشحالي ما مناو کړی پیغمبر علیه السلام ډېر خفه شو چې زه د اختر لمونځ دپاره روان یم صحابه کرامو ته د اختر لمونځ پړاوم زما په ګاونډ کې یو یتیم موجود دی او هغه باندې پر بدن باندې زړې کپړې موجودې دي د هغه په خولې باندې سم پیزار نشته دی نن د هغه د مور او پلار هغه مینه نشته دی د مور او پلار د شفقت هغه لاس په سر باندې نشته دی پیغمبر علیه السلام فوراً هغه ماشوم یې د لاس نه ونیسل فوراً یې کور ته بوت کړو اماجان عایشې بي ته وایي که د حسنینو کور کې څه کپړې وي او غالبا روایت کې ذکر کوي چې د فاطمې رضی الله عنها کور ته بوت کړو که د حسنینو کور کې جوړوي هغه یو جوړه ورته راواله او بیا پیغمبر علیه السلام واورئ پیغمبر علیه السلام ته صحابه کرام د اختر د لمونځ په انتظار کې ناست دي او نبی علیه السلام هغه د یتیم ماشوم هغه خوشحالي مناوئ چې راشه د خپل مور او پلار خوشحالي ورته ورکړه اوس نبی علیه السلام کور کې تشریف فرما شو او هغه ماشوم ته هغه فاطمه رضی الله عنها د پیغمبر علیه السلام لکه جګر هغه ورته غسل ورکړي لامبۍ یې نبی علیه السلام ناست دی اسمان هم دا نظاره هغه ویني نور هم دغه نظاره ویني ځمکه هم دغه نظاره ویني د اسمان ملایکه هم دغه نظاره ویني رب العالمین هم دغه نظاره ویني چې امام الانبیا دی ملګري هغه پرېښودل لومبې د یتیم خوشحالي مناوئ لومبې یتیم ته تسلي ورکړي د هغې نه بعد به صحابو ته بیا به د اختر لمونځ پړاوي پیغمبر علیه السلام فاطمې ته وویل چې ته دته غسل ورکړه چې کله غسل یې ورته ورکړل او بیا ورته د حسنینو یو جوړه هغه ښایسته واچوله هغه ماشوم یې د یتیم امام الانبیا د نبوت په اوبو باندې کینول حسنینو ته وویل چې نن ستاسو نمبر نه دی نن د دې یتیم ماشوم نمبر دی چې په دې نبوت په دې اوبو باندې به دا یتیم ماشوم نن کیني هغه ماشوم یې په اوبو باندې کینولو او د اختر لمونځ ته پیغمبر علیه السلام راغلل او هغه صحابه کرامو ته د اختر لمونځ پړاو کړو دا محترمو د خوشحالۍ د ورکوټ اختر پیغام امام الانبیا د امت ته ورکوي چې د دې خوشحالۍ پیغام دا دی چې په دې کې به ته ځان سره غریبانان یتیمانان او دغه شان کونډې رونډې په دې خوشحالۍ کې به ته شریک کړې